ولقد جاءكم موسى بالبينات. دې ځای نه اوس بل خطاب دی، دا به چلیږي شپږ نوي آیت پورې 96 پورې. دې کې د دې نور دوه غټ خباستونه ذکر کوي. اول زجر ورته ورکړی په دې باندې چې په دې کې شرک راغلی، اوس ښایي د الله تعالی سره شریک کړی و. او دغه رنګه بل زجر ورته په دې باندې ورکړي چې د الله رب العالمین د کتاب نه انکار کړی دی. ولقد جاءكم يقينا راغلی تاسو ته موسی علیه السلام بالبينات په ښکاره او دلایلو باندې، او مراد د احکام هم دي، بینات نه ښکاره احکام د الله راوړي. ثم اتخذتم العجل، بیا نیولې تاسو خیل را په الوهیت باندې، من بعده رستو رتللو د هغه نه واقع مخکې تېره شوه. وانتم ظالمون، تاسو ظالمان وئ، ځکه شرک ډېر لوی ظلم دی. ان الشرک لظلم عظیم. واذا اخذنا میثاقکم، اوس ته الله وعده اخلي چې د دې تورات تابعداري به کوئ او دا احکام به یادوئ. نو تور غرې پې اوچت کړو. داسې خو دویم په حال اسانه خبره سمه نه منله ډب مسلمانانو ټول. وإذا أخذنا ميثاقكم پاوخ چې اخستې و موږ په خوا د ستاسو نه، ورفعنا فوقكم الطور، او پورته کړی و موږ ستاسو د پاسه غر د تور. خذو نه مخکې قلنا حذف دی، موږ درته ویلي خذو ونیسئ ما هغه کتاب آتیناکم چې موږ درکړی تاسو ته بقوت په کوشش سره. د الله دا کتاب واخلئ، په کوشش معنی محنت وکئ، د آیات کوئ. واسمعوا، او د دې احکام واورئ، غوږ ورته کېدئ. واسمعوا من بالقبولیه، سمع وکئ معنی غوږ ورته کېدئ، دا واورئ، د دې درس ته کښېنئ چې قبول یې کوئ او عمل پې وکئ، دا معنی. نو قالو دی ویلې سمعنا، منګ واورېده، وعصینا، او بیا ویلې منګ یې نه منو. عصینا یې رستو ویلې، اول یې ویل منګ واورېده، بلکل صحیح دی چې موږ ورته غوږ ږدو. یا الله دا غر باندې راپورته راونه غورځئ غوره پورته، بلکل موږ ستا کتاب منو. خو چې کله ورته د کتاب درس شروع شو، او دا خو ډېر ګرانې خبرې دي، دا خو ډېر ګران حکمونه دي، دا خو ډېر ګران دین دی، دا خو زموږ د وس نه دی. بیا دا ویل عصینا، اوس خو یې نه شو منلی. داسې عجیبه خلکو دی، دا دورنګي پکې ډېره زیاته وه. یا په دې زړه کې یې ویلې چې نه منو، زړه کې ورته بس هسې د مجبورۍ نه یې ویلې، بس صحیح ده منو. واشربوا، او هغه ګلی شوی و، فی قلوبهم العجل، د دوی په زړونو کې هغه محبت د سخي، هغه پکې ګډوډ کړی شوی و. اشربوا، ګډ کړی شوی د دوی په زړونو کې محبت د سخي، بکفرهم، په سبب د کفر د دوی، د شرک دا مرض پکې راغلی. نو قلت ورته وایه زما نبي بئس ما یأمرکم، بد دی هغه څیز چې امر کوي تاسو ته به په هغې باندې، ایمانکم، ایمان ستاسو، ان کنتم مؤمنین، که یی تاسو ایمان لرونکي په خپل کتاب باندې. تاسو وایئ موږ په خپل کتاب ایمان راوړو، په خپل کتاب باندې دا څنګه ایمان دی؟ دا خو ایمان خو خلکو ته په ښه څیزونو باندې امر کوي، دا ستاسو لا څنګه ایمان دی چې په بدو څیزونو درته امر کوي؟ معلومه شو چې ایمان ماړو ایمان نه دی. قل ان كانت لكم الدار الاخره، دې کې اوس مباهله د یهودو سره، سورۃ ال عمران کې به نصاراو سره مباهله راځي ان شاء الله، عیسایانو سره، دلته یهودو سره ده. راځئ دوی ویل موږ جنتیان یو، مخکې تېر شو که نه چې لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، او دلته وایي چې جنت صرف زموږ دپاره دی. ورته راځئ مرګ به وغواړو په دروغجن باندې، په تاسو کې او په موږ کې چې څوک دروغجن دی، راځئ وبه غواړو چې یا الله ته یې هلاک کړې. چې نبي علیه السلام دا دعوت ورکړو یهودو ته، راځئ چې خیرې وکړو. ټول وتښتېده، ویل که اوس هم خیرې وکړې موږ هلاکېږو. ویل دا د الله پیغمبر دی، خو بېله خبره جمزت کې راغلی، بس خپې وباسئ، وایي خپې ویستلې، مباهله بیا ونه کړل. لکه څنګه چې نصارا تښتېدلي سورت آل عمران کې به راشي، خیرې ونه کړلې، بیا بددعا یې ونه کړل. قل ورته ووایه زما نبي ان کانت لکم الدار الاخره، که چېرته وي ستاسو دپاره کور رستنی، مراد تی جنت دے، که جنت کور رستنی وی عند اللہ دا اللہ پنیس خالصتا خالص تاسو دا پارا، من دون الناس سوا دا نور خلقنا. من دون الناس دون پا مانا دا غیر، دا غیر دا دی نور خلقنا، بس تاسو ہے چھ مونگا جنت تزو او مونگا خو جنتیانی. فتمنوا الموت عنو غواړی مرگ پا دروغ جن باندے. فتمنوا الموت مانا علی الکذاب، کم کس چی کذاب دے دروغ جن دے، رازو بغواړو چی اغیبانی اللہ مرگ راولی حلاکت. ان کنتم صادقین، که تاسو رشتونی، که تاسو په خپله خبره کې رشتونی، مرګ وغواړئ راځئ په کذاب باندې چې څه چل کېږي پته به ولګي. دا مرزا غلام احمد قادیاني چې کوم وکنه، دا دروغ د نبوت دعوی چې کړی وه،
په دې بر صغیر کې تیر شوی هندوستان کې. دا دجال چې دم د ځان نه دروغ دین جوړ کړی، یو خو په خپله خبره به یو خبره باندې به ټینګېده نه، کله به ځان ته نبي ویلو، کله به ویل زه مثیل مسیح یم، کله به ویل زه خو مهدي یم، کله به سیل کله به سیل ګډې وډې خبرې. اوس هم چې ورسره کښېنې دوی سره، یو خو د ساده مسلمان چې راګیر کې غریب خو نه په قرآن پوهېږي نه په حدیث پوهېږي، په خپل دین نه پوهېږي، د دې د خبرو جواب به څه ورکړي. خو چې صحیح عالم ورسره کښېني که نه د دې دجالانو سره، بیا کله په یو طرف تختی کله په بل طرف تختی. نو دا ثناء الله امرتسری رحمه الله یو الیدي سالم په هندوستان کې تکړه سړی، هغه د دې دجال ډېره سخته مقابله کړې وه د غلام احمد قادیاني، او د ختم نبوت تحریک اول ګوره شروع کړی د تعصب نه بغیر وایو په بر صغیر کې د ختم نبوت تحریک اول اهل حدیثو شروع کړی الحمدلله. بېله خبره چې موږ په شوشه نه کوو، کاروبار نه کوو، په یو شي باندې سیاست پې نه کوو. بعضې خلک په یو شي باندې بیا سیاستونه شروع کړي، هلکه یو کار دې کړی نو بس ته اوس په هغې سیاست کې سیاست مو کوه، د الله رضا دپاره یې کوه. الحمدلله په دې باندې اوس یو عالم تاریخ شروع کړی د ختم نبوت چې کوم تاریخ دی، دا ډاکټر بهاءالدین صاحب تقریبا 74 جلد کتاب یې بدي، 74 جلد الیدي خپل تاریخ نه خبر نه دي. خو موږ دا غټې غټې دعوې نه کوو. په خپله غلام احمد قادیاني دا مباهله لیکلې ده د مولانا ثناء الله امرتسری رحمت الله علیه نه. غلام احمد قادیاني سخت تنګ و. اوس هم چېرته هغه په ډبیر اجتماع کې ما بیان کړی، ملګرو ته کلیپ جوړ کړی به دی سوشل میډیا باندې یو څو ورځو کې وایرل شي. الحمدلله ملګرو ډېر خوښ کړه، ځکه د دې وخت مناسب و ډېر زیات. هغه یو مسله راغلې وه سپریم کورټ کې قادیانو باره کې، نو هغې کې ډېر ښه دغه شو الحمدلله. نو هغه ثناء الله امرتسری رحمت الله علیه په دې ټول بر صغیر کې به ده پسې ګرځېده، او چې کوم ځای کې به د پروګرام و هلته ورته هغه پروګرام کوه. ده به خرافات ویل غلام احمد قادیاني، ثناء الله امرتسری به قرآن و حدیث ویل، او د خرافات به رد کول چې دا کذاب دی، دا دجال دی، دا زه په قرآن او سنت ثابتوم چې دا دجال او کذاب دی. تنګ شو سب چې دا څه لانجه ده. اهل حدیث که کم وي الحمدلله الله یې په اواز کې ډېر طاقت اچولی دی. مونږ ډېر کمزور یو، مونږ خپل صفتونه نه کوو، ډېر ګناهګار یو. خو دا زور زمونږ په خوله کې نه دی، دا زور قسم په الله په دې وحي کې دی، قرآن او حدیث کې دی. الحمدلله مونږ ډېر عاجز یو، الله دې معاف کړي. قرآن او حدیث داسې یو شی دی که نه، ساده باده انداز کې به ته بیانې. نور خلک به ډېر ګلان ملان ځان ته لګوي، ډېر غټې غټې دعوې به کوي، ډېر تعداد به یو لوی جلسې، پریشانه وي لکه دا خلک را پیدا شوي دا داسې پریشانه کې دی. دا عالم چې ودرېده ماشاءالله دې فتنې مقابلې ته ملا وتړله. اخر غلام احمد قادیاني په خپله مباهله وکړله، د هغوی په کتابونو کې موجود ده د قادیانیانو، چې دا په خپله یې ده وویلې چې یا الله په ما او په مولانا ثناء الله امرتسری کې چې کوم کس دروغجن دی، ته د دې رښتوني په ژوند کې دا دروغجن هلاک کا او مرګ پې راوله. بس الله رب العالمین خیرې قبولي کې مباهله یې وکړله، او هغې نه بعد په 1900 دغه کې چې کوم دی 8 کې غلام احمد قادیانی مرداریږي، الله رب العالمین مردار کړ. او مولانا ثناء الله امرتسری رحمت الله علیه چې علما هغه ته شیخ الاسلام ویلو، ځکه د اسلام دفاع وکړه ډېر عجیب طریقې سره. هغه 40 کاله ژوند دی، 40 کاله وروسته د مردارېدو نه پس غلام احمد قادیانی مردار کړو. الله په خپله ویلي چې څوک رښتونی دی د رښتوني په ژوند کې دروغجن مردار که، دروغجن مردار شو د دروغو دعوې د پیغمبرۍ کړی. او ثناء الله امرتسری رحمت الله علیه به جلسې کولې او ګرځېده او دا خبره به یې کوله، وایي زه د خپل نبي صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت دلیل یم. زه وایي ولې؟ ځکه چې ده ما سره مباهله وکړله، الله زه رښتونی کړم او دی یې دروغجن کړو. نو زه وایم چې زما نبي اخري نبي دی، او دا ګوره دا کذاب ولاړلی الله رب العالمین څنګه مردار کړ. نو دا مباهله په اسلام کې شته، خو مباهله به په وړو وړو خبرو نه کوي. زموږ بعضې سادهګان ملګري راځه پر فلیدیانو مباهله کوو، په دې مباهله کوو، چې په هره خبره مباهلې په کار هم نه دي. د عقیدې مسله یې غټه خبره یې سړی په هغې باندې مباهله وکړي. مباهلې بیا خپل اصول دي، هغه صورت ال عمران کې راځي، هلته علما بیا پوره تفصیل هم کړی دی، او په حدیث کې هم د هغې تذکره شته دی. اوس الله فرمایي دا مباهله دوی کولی شي؟ نه.
ولن يتمنوه چر دوی دا ارزو د مرګ نشي کوله چر دوی دا مرګ نه غواړي ابدا نسکلا بما قدمت ايديهم په سبب دا عملونو چې مخکې لګلي لاسونو د دوی کاغذونه خراب دي الله فرمایي د دې لاسونو مخکې ډېر بد عملونه لګلي دي ځکه دوی مرګ نه غواړي دي ته پته چې مړ شو بس الته انجام ډېر خراب دی والله الله چې دی علیم بالظالمین پوهه دی په ظالمانو باندې ولتجدنهم احرص الناس على حياه اوس ورله بله وجه وایي چې دوی ولې دا مرګ نه غواړي بله وجه دویمه وایي دوی په دې ژوند دنیا ډېرې هرسناک دي هر یو پکې دا غواړي زما زر کاله عمر وی نو چې یو سړی په دنیا کې زر کاله عمر غواړي هغه د مرګ سوال کوي مرګ سوال هغه چېرته کوي الله وایي د دې دنیا سره ډېره مینه ده د دې یهودو مانه دا ځکه بزدل هم ډېر دي مرګ نه ډېر هېرېږي ولتجدنهم او خامخا به ته موند کې دوی لره احرص الناس ډېر حرصناک د خلقونه علی حیات په دې ژوند دنیوي باندې ومن الذین اشرکوا د مشرکانو نه یهود او مشرکان دا ډېر حرصناک دي په دې ژوند دنیوي باندې بیا الله فرمایي څنګه حرصناک دي یود احدهم غواړي یو تن د دوی نه لو یعمرو چې عمر دی ولا ورکړی شي الف سنه زر کاله دومره وي د دنیا سره مینه ده چې هر یو غواړي زما د زر کاله عمري او دوی به یو بل ته ویل چې مخکې به یو بل نه ورغه عش الف سنه زر کاله دی عمر شه زر کاله ژوندی اوسي زموږ د پښتنو کې دا د وطنونو خلک کله کله بوډایګانې خلک دی زر کلنې شي بچي وایي د یهودو به دا دعا کوله عش الف سنه زر کاله دی عمر شه دا به ارزو و چې به ډېر عمر مې شي الله فرمایي خاصتا اډو زر کاله عمر شو ته به د عذاب نه بچ شې زستا زر کاله عمر شو اول خو زر کاله یې نه اوس ورته الله دا خبره کوي وما هو او نه دی دا عمر ورکېدل دی یهودي لرا بمزحزحه بچ کوونکی د لره من العذاب د عذابنا ان یعمر که د عمر وله ورم کړلی شي الله وایي که د عمر بالفرض زر کاله ورم کړی شي خو یو ځل خو به مري زر کاله بعد به مړ شي او ورته به ځي عذاب والله والله چې دی بصیر بما يعملون لیدونکی دی په عملونو چې دوی کوي قل من كان عدوا لجبريل دې ځای نه اوس تر 100 او یایم آیته پورې په دې حصه کې دا بله حصه ده اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم صدق به بیانوي مونږ ویلي په دې صورت کې 4 غټې موضوعګانې دي توحید صدق الرسول صلی الله علیه وسلم او جهاد او انفاق فی سبیل الله دا به 4 غټې موضوعګانې دي اوس د یهودو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضات او شبهات نه او داغي جوابونه اوس به دا موضوع شروع کیږي چې یهودو په نبی علیہ السلام اعتراضات کول ځکه ځان نه مولیان جوړ کړو کنه مولا سړی چې یو ضد کې راشي بل به دغه کې د ځان نه شبهه کې د ځان نه سوالات جوړوي به لګي نو اول سوال دی دا وکړو چې کله نبی علیہ السلام دعوت ورکو یاره تا ته دا وحی څوک راوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرئیل علیہ السلام راته راوړي جبرئیل علیہ السلام ټول انبیاء ته وحی راوړي وای ښه یاره دا جبرئیل چې د سر زمونږ نه لګي هلکه ولې د سر نه لګي د زمونږ په قومونو عذابونه راوستي مختلف وخت د بمږه عذابونه راوستي نو قرآن کار به نه کولی پې نه به راوستی که نه دی لګی دی دا بې ځایه خبرې کوي او په دې شبهاتو کې جوابات ورکوي او دې جواباتو کې مقصد دی صدق الرسول صلی الله علیه وسلم چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا وحی چې کوم دا د الله ر طرف نه راغلی او دا د الله رښتونی نبی دی نو دوی به دا ویلي نعوذ بالله چې جبریل علیه السلام زموږ دشمن دی او ګوره بل دشمنی وای موږ سره دا وکړه چې زمونږ په قوم باندې وحی بند کړو تا ته اوس وحی شروع کړل بنی اسرائیل ته اوسه پورې وحی راتله پیغمبران به مونږ کې راتله او اوس لګې د بنو اسماعیل ته وحی شروع کړل نو لهذا اوس دینه بعد چې هغه کوم وحی راوړي دا مونږ نه منو نعوذ بالله نو په دې وخت جبرئیل علیه السلام نه ضرر ورکړي الله ځان دي کافر کړلو قل ورته وای زما نبی من کان غسوک چې وی عدو لجبرئیل دشمن د جبرئیل علیه السلام د من جزا حذف ده منه فانه هالك دا انسان هلاک دی ځان په خپل هلاک یا د من جزا ده هغه څوک چې دشمن وي د جبرئیل علیه السلام فهو کافر بما انزل الله دا کافر شو په هغه کتاب او په هغه دین چې الله نازل کړی دی بیا ځکه جبرئیل خدای الله وحی راوړي کنه
چا اجازه دا ویلې ده هغه څوک چې هغه دشمن وي د جبرئیل علیه السلام نه الله تعالی دې مړ کړي الله دې هلاک کړي ځکه دا خو ضدي دی فإنه نزله پس یقینا دی جبرئیل علیہ السلام خدا قرآن نازل کړی دی علی قلبک استا په زړه باندې نبی باذن الله په حکم د الله تعالی باندې ځان نو خدا قرآن نه دی راوړی د الله په حکم دا قرآن ستاسو په زړه نازل کړی دی معلومه شو د علم مرکز زړه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه ته دا وحی کوزیدله مصدقا دا قرآن تصدیق کون کې دی لما بین یدیه دا کتابونو چې مخکې د ندی وهدن او دا قرآن هدایت دی و بشرا او زیره دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو د کی هدایت دی او زیره د مؤمنانو د پاره مؤمنان خوشاليږي قرآن چې دا ورته بیان شي او دا اوري خوشاليږي من کان وسوی څوک چې د جبرئیل علیہ السلام او د میکائیل دشمنی دا د الله دشمن دی ټول ملائکو او الله رب العالمین د دشي کافر دشمن دی کافر ور به يهودو ته کافر ویل من کان عدو لله غسوک چې دشمن د پاره د الله او ملائکتی او د ملائکو دا او رسولي او د رسولانو دا او جبريل او میکائیل او د جبريل علیہ السلام او د میکائیل علیہ السلام فإن الله يقينا الله تعالی چې عدو للکافرین دشمن دی د پاره د کافرانو ولقد انزلنا او یقینا نازل کړي مونږه نبی الیک تا آیات بینات آیتنا خکار مضمون والا ایتونه مې ته نازل کړي نبی خپل قرآن دی وما یکفر بها او کفر نه کوي په دې ایتونو باندې الا الفاسقون مگر نافرمانه خلق او کلما عاهدوا دې کې مزدوی ته زجر دی رټنه ده په دې باندې دا به لوز خلق دی او کلما عاهدوا او یار کله چې دا يهوديان سلوز کی عهدا سلوز کول یو لوز کی کنه بیا غلوز ماتي د لوز خیال نه ساتي به لوز خلق دی نو دا رنگ دوی نه دی ایمان لوز خسته شو په دې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی هغه لوز یې هغه مات کړلو د دې په کتاب کې ته خسته شو لوز د دې د انبیاء په جبه ته خسته شو سورته ال عمران کې وراشي ان شاء الله نو ار کلا چې دی لوز کی سلوز نبذه نو مات کی دی لوز لرا فریق نی وډل منهم د دوینا نبذ دی ته چې شي اخو غرزه او خبر او غرزه وی غرزه مات بل اکثرهم بلکې اکثر د دوی لا یؤمنون ایمان نه راوړي ډیرې بدی بیان کړه کنه اکثر بیمانه خلک لک خلک مؤمنان قرآن د لګو صفات کوي د اکثر بدی وای دا ګوره دا نوٹ کو د زینب ولما جاءهم رسول من عند الله وس الله رب العالمین فرمای وګوره دیت دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دین راوړی دی چې د الله تر طرف نه دی او د دوی د کتاب تصدیق هم کوي دا قرآن بیا هم دوی را لګیږي او د الله رب العالمین دا کتاب شاته غورځي ځان نه به علم جوړ کړی خپل کتاب هم نه مني ځکه د دې په کتاب کې د دې رسول په باره کې د دین لوز خسته شوی ولما جاءهم رسولنا ورکل چراغ دوی ته رسول من عند الله د الله تر طرفنا کله چې دوی ته رسول راوړو د الله تر طرفنا هغه کتاب مصدقون چې تصدیق کوونکی دی لما دا کتابونو معهم چې دوی سره دي رسول ور راغی د الله تر طرفنا او دا رسولم تصدیق کوونکی دی لما دا کتابونو معهم چې دوی سره دي ولما جاءهم رسول کله چې دوی ته راغی رسول من عند الله د الله تر طرف نه دی معنی دا د رسالت دعوی د ځان نه کړي الله ورته وحی کړي او دا رسول تصدیق کوونکی لما دا کتابونو معهم چې دوی سره دي نبذ فریق نو غرزول یو ډلې من الذين دا کسانو نه اوتل کتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب سیو غرزول کتاب الله د الله کتاب غرزولو وراء ظهور مرستر شاګانو خپلونا تورات غرزو خپل تورات نه انکار وکړل د الله رب العالمین د کتاب نه انکار وکړلو کانهم لا يعلمون گویا کې دوی نه پوهیږي معلومه شو ګوره دا خو عالمان دي د کتاب کنه او بیا الله بدی بیان که معلومه شو چې کوم عالم د الله په کتاب عمل نه کوي دا د شي لکه امین کانهم لا يعلمون گویا کې دا ډو علم نه دی کړی ځکه د علم چې کوم مقصد دی هغه بدی کې نشته واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان د دې دویم سوال او دویمه شبهه د نبی علیہ السلام په باره کې او دریمه شبهه هم په دې آیت کې ذکر کیږي چې هغه د جادو په باره کې نو دو شبهې په دې آیت کې شوې دویمه او دریمه یو د سلیمان علیہ السلام په باره کې بل د جادو په باره کې
سليمان علیہ السلام په باره کې به دوی دا ویلي چې ګوره نبی علیہ السلام ته به ویل ته سليمان علیہ السلام د انبیاو په سلسله کې شماري چې دا د الله تعالی پیغمبر دی. نبی علیہ السلام راو بالکل. نو دوی ورته ویلي چې نه اخو جادوګرو او ته جادوګرو صفتونه کوي. نعوذ بالله. دا یهودو بدنام کړی سليمان علیہ السلام په جادو باندې. ته دې ته تعجب کې کنه چې دا وګوره د یهودو سليمان علیہ السلام بدنام کړی دی او سليمان علیہ السلام ته سوی جادوګر. زه به ته اوس ثابته کړم چې ستا مولې نه ورته جادوګر وایي. ته به داسې کار وکړې قصه خانې ته به لاړ شي اول ته به یو دکاندار ته ماله نقش سلیماني کتاب راکړه سره راکړه نقش سلیماني د سلیمان علیه السلام نوم یې په کتابي ښی دی قصه خانې کې میلاویږي او دننه به ټول تعویذونه او کوډ او منترې دي. ستا مسلمان صاحب چې کوم دی دام د یهودیانو نه عقیده اخیستې قرآن نه ده اخیستې خفه نه شي چې بیا مونږ رد وګوره دا زمونږ په مولیانو پسې لګېدي وګوره دا داسې کوي. کم خرافات چې په دې ملک کې دي د الله د کتاب او د نبي علیه السلام د حدیث خلاف دا خلک روان دي. مولیان چې کوم دی هغه ورته خرافات وایي د منبرونو په سر باندې په دې شرک او په دې ګمراهو رد نه کوي او چې چا پې وکړه د هغه اواز به یې ناشنا ښکاري ځکه چې د مولا خو کله کړی نه رد د ده مولا خو په دغه کتاب پیسې ګټي او د دوی په کتابونو کې دا قصې لیکلي چې سلیمان علیه السلام سره یوه ګوتمه وه او هغه د جادو ګوتمه وه دا حکومت یې ټول په هغې کوو. الله کتاب وایي چې نه ما ورله بادشاهي ورکړې وه زما په قدرت یې بادشاهي وه دوی نه په ګوتمه وه. نو د الله د کتاب نه خلاف عقیده شو که نه شو؟ دا هغه د یهودو پراپیګانډا ده او زموږ دې ګمراهانو کې راننوتې ده. اوس الله رب العالمین د دې شبهې جواب کوي او د جادو په باره کې جواب کوي. دی به ویلي یهودیانو چې سلیمان علیه السلام ټول حکومت په جادو باندې کوو. نعوذ بالله. اصل کې سلیمان علیه السلام داسې کار کړی چې په هغو کې د جادو چرچه وه ډېره زیاته خلکو به جادو زده کوو او کولو به نو چې کوم کتابونه د سلیمان علیه السلام په وخت کې ټول یې راغونډ کړه د جادو. قسم په الله چې صحیح اسلامي حکومت راغی که نه دا یو کتاب به پاتې نه شي د جادوګانو د تعویذونو او د منترو دا به هر څه بندېږي. او دا چې کوم دا ځان ته دغه وایي که نه دا دمګري ممګري دا ډرامې په دې نیټ باندې شروع کړي دا ډرامهګر او دا چل او پیر صاحب تاله خلک راغلي او پیر صاحب چې کوم دی دا ډېر تکړه تعویذونه کوي دا کوي کله ولا ډمې را رواني دا کنجر یې دا بې حیا هغه دغه کوي که نه شهرت یې کوي. کله ما سره یو خاص وظیفه ده خو ګوره مونږ هر چاته نه ښیو چې هر چاته نه په دې فیسبوک باندې لګي دا هغه خپله دغه ښیي چې زه ډېر تجربه کار یم وره. کله وایي ما سره یو چیله ده ما سره یو دغه ده دې پسې ما ډېرې چیلې کړي ډېره خواري مې کړې خو زه یې تاسو ته مفته ښیم وایي زه به یې راته مفته وښیم ما ورپسې ډېرې چیلې کړي ډېره خواري مې کړې ډېرې سخي صلاح خان راغلی دا چیلې دې د ځان سره وساته دا د ځان سره وساته. موږ سره سورت فاتحه ده موږ سره آیت الکرسي ده موږ سره الحمدلله اخري 3 سورتونه دي دا دومره زورور دي د الله کلام دی په الله مې دې قسمي دا ټوله دنیا یو طرف ته ودرو دا ذکر مونږ کوو باس او ورته چې لاس هم خلاص څومره تعویذونه چې کولی شي ټول کتابونه راغونډ کوي او ویې کوي ځه او مونږ سره به د الله کلام سبحان الله دې کې داسې زور دی. خو چې ته کله د دې پابندي کې دا اذکار وې هر مانځنه بعد سهار ماښام چې وده کېږي اخري سورتونه آیت الکرسي په ځان یې دموه ټیک ټاک وایي الحمدلله. سلیمان علیه السلام دا کار کړی چې دا د جادو ټول کتابونه راغونډ کړو او د خپل تخت د لاندې ښخ کړو چې اړو څوک بیا دا کتاب د بل ځای نه راونه باسي که بل ځای کې ښخ کړي هلته ورپسې لاړ شي. نو دوی ویلې یهودو هغه دا کار وکړو که نه چې کتابونه بند کړي دا شرک یې بند کړ. دوی څه ویل وګوره که نه دا چې د تخت د لاندې ښخ کړه دا ټوله بادشاهي په دې جادو روانه ده. ته به کار یو شان کې خلک وله رنګ بل شان ورکوي دا ډرامې د یهودو. نو سلیمان علیه السلام خو جادو بند کړی د هغه نه مخکې چې کوم دی دا جادو کېده د بابل په ښار کې هغه 2 ملایک چې راغلي وو هاروت ماروت د هغې تذکره الله کوي هغوی به خلکو ته جادو ښوده خو دا امتحانونه خو راځي که نه ازمایشونه د امتحان لکه د نبي علیه السلام زمانه کې هغه ابن سیاد چې پیدا شوی او ځان ته نعوذ بالله پیغمبر ویلو او د نبوت دعوې کوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر فاروق ویل سرت قلمومه باغ ته ورپسې ورغی نبي علیه السلام وړوکی هلک و ګور به یې کوله او ځان ته به چې کوم دی ځان سره به ګوډېده داسې او بیا نبي علیه السلام ویل پټ پټ ورپسې نبي علیه السلام روان یو ورځ کجورو باغ ته چې دی څه وایي ځان سره مور یې پې اواز وکړي دغه دی محمد راغی صلی الله علیه وسلم بس دغه یې کړ دا بیدار یې کړ بس بې زر غلی شو. نبي علیه السلام چې ما لږ اورېدلي وي دا شی څه وایي ځان سره دا یو د هغه زمانې یو دجالو
عمر رضی الله عنه سرت قلم نبی علیہ السلام ته پریدا جذبات هر وخت مکوا دا کچرته هغه کسی چې هغه دجال دی او الله ما ته ویلي دجال به راځي که هغه نو ته پې قادرې دی نه ستا کار نه دی بیا ته هغه د هغې وجل الله تعالی نه دي لیکلي او که هغه نه یې هسې لګیا دي نو یو لیونی شی دی بس لګیا دي نو ګډې وډې خبرې به یې کولې نو دا امتحان کله کله راشي چې امتحانات باندې دا ازمایش نو دا دی به خلکو ته تعلیم ورکو د جادو خدا به ورته ویل چې ګوره په دې عمل مه کوئ حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر دې دواړو به ورته نصیحت په طور ویلې چې موږ ګوره ستاسو دپاره امتحان یو کفر ونه کوي په جادو کولو سره نو ګوره دا ملایکو خو دې دپاره چاته نه ښودلو چې تاسو پې عمل وکړئ که نه لکه مثال د دې دا دی استاذ دی کلاس ناستی دی طلبا دا استاذ ورته بورډ باندې لیکي چې هلکه د سود اقسام دا دي یو د سود دا قسم دی یو د سود دا قسم دی یو د سود دا قسم دی د سود قسمونه ورته ښایي نو څه مطلب دی چې په دې عمل کوئ سود کوئ نه سود ورته ښایي یعنې دې دپاره چې ګوره د دې څیزونه به ځان ساتئ چې دا قسم دا قسم دا قسم معامله راتله دا به د سودي دې نه به ځان ساتي دا کاروبار چې راتلو دې نه به ځان ساتي دغه شان دا ملایکو دی به خلکو ته ګوره دا کار دا کار دا ګوره دا جادو دسي ور دا کوئ مه کافر کېږئ ګوره مطلب غاړه یې پې خلاصه کړې ده دلته آیت کې نور هم خلکو ګڼ تفسیرونه کړي او آیت داسې معما شان جوړه کړې ده موږ د آیت نه معما نه جوړوو ځکه زموږ خو لفظي درس هم دی دا چې اوس کوم وضاحت کوم دام نه دی په کار خو صرف ستاسو ذهن کې خاکه کیني د آیت باره کې بس آسان د آیت لفظي معنی ته ګوره انشاءالله اوس پې پوهېږي مقصد دا دی چې نه سلیمان علیه السلام جادوګرو او نه د هغه د جادو تعلیم چاله ورکړی نه نبي علیه السلام د جادو تایید کوي بلکې جادو کفر دی څوک چې جادو کوي دا کافر کېږي په دې باندې عمر رضی الله عنه جادوګر قتل کړي دي زنانه و جادو یې وکړه په چا باندې عمر رضی الله پې خبر شو قتل یې کړله خو دا کار د حکومت دی اسلامي حکومت به دا کار کوي عوام دا کار نشي کولی واتبعو او تابعو دا خلق ما دا غس تتلو شیاطینو چې لستلو به شیطانانو جنی او انسی شیطانان مراد علی ملک سلیمان په زمانه د بادشاہی د سلیمان علیہ السلام کې دا خلق ور روانو په هغه څه پسې چې شیطانان به لستل په زمانه د بادشاہی سلیمان علیہ السلام کې خلقو دا کار کو سلیمان علیہ السلام نه دی کړی ځکه اوس وایي وما کفر سلیمان او کفر نو کړی سلیمان علیہ السلام ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کړو يعلمون الناس السحر خودنه به کول خلقو ته د جادو وما دا غس انزل علی الملکین چې نازل کړی شو په دوه ملائکه باندې به بابل د بابل په ښار کې هاروت او ماروت چې هاروت او ماروت هغوی نازل شو هغوی به خلقو ته خودنه کوله نو خلکو ته ویل چې دا مه اختیار وای دا کفر مه کوئ خو د شیطانانو به خورو او هغه انسانانو کې چې کوم ناکاره شیطانانو هغوی به خورو بل دا د وما یعلمانی او دې دواړو به ښودنه نه کوله من احد چاته حتی تر دې پورې یعنې اول به ورته دا نصیحت وکړو بیا به ورته ښودنه کوله چې ګوره دا کار جادو دی یعنې ځان ته وساته داسې کرتب چې څوک وکړي دا به جادوي ګوره دا منتر چې وي دا به ګوره جادوي داسې به ویلې وما يعلمان او دې دواړو ښودنه نه کوله من احد چاته حتی تر دې پورې یقولا چې دې دواړو به ورته ویلې د نصیحت په طور باندې انما نحن فتنة یقینا موږ ازمایش او امتحان یو ستاسو دپاره فلا تکفر نو کفر مه کوه په جادوي اختیارولو سره ته ګوره دا جادو ونه کوي فیتعلمون نو دې خلق بس د کوو منهما د دې دواړو ملایکو نه ما غس یفرقون به چې دی وجوداواله راوسته پاغې سره بین المرء و زوجه په مابین د سړي او د هغه د ښځې کې دې ته کفر دا سحر تفریق وایي او جداواله چې راولي په کورونو کې د ښځې خاوند په مابین وما هم الله فرمایي نو دوی بضارین به ضرر ورکون کی پدی جادو سره من احد اچاته الا باذن الله مگر د الله په حکم باندې معلومه دا شو جادو کې اثر شته خو چې الله اذن وشي امتحان دی بس خو الحمدلله بل طرف ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایي هر بیماری چې د اسمان نه نازله شوی الله تعالی دا غي علاج نازل کړی دی علاج مشته علاج به په جادو په دې ګنده خلکو نه کوي کني نور بم تبا کېږي علاج به په قرآن او حدیث کې صحیح طریقه باندې ويتعلمون او دي خلق بس دکو ما اغسیز
یضرهم چې دوی له ضرر ورکو ولا ينفعهم فیده ورلن ورکولا دی جادو دوی له ضرر ورکو فیده نه ورکولا ولقد علموا یقینا دوی پویدل لمن اشتراه خامخا څوک چې دا جادوی غوړه کړلو او دای واخستو اختیار یې کړو ما له نشته د انسان د پاره فی الاخرت په آخرت کې من خلاق اسبر خد اجر او ثواب اجر او ثواب نه محروم شو جادوګر ولبئس ما شروا به او خامخا بد دی غسیس چې دوی خرڅ کړي دی پاغه باندې انفسهم خپل ځانونه لو كانوا يعلم سورة البقره آیت نمبر دی 104 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم دیتونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت متعلق د یهود شبهه هغه ذکر کې دي درې شبهات مخکې بیان کړه د هغې جوابونه یې ورکړه ټولې به نه شبهې به نه اعتراضات دلته څلورمه شبهه ده دا شبهه وه په باره د لفظ د راعینا کې اصل کې دا راعینا داسې یو لفظ و چې نبي صلی الله علیه وسلم ته به صحابو هم استعمالوو یهودو هم استعمالوو نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه خو عالم الغیب نو چې دا یهودي په کومه معنی استعمالوي نو دې راعینا کلمه کې صحیح معنی هم پرته وه صحابو هغه صحیح معنی باندې دا لفظ استعمالوو په هغه نیت باندې یهودو چې کوم استعمالوو هغه غلطه معنی وه د بېادبۍ نو الله ته خو د دې علم الله رب العالمین پابندي ولګوله صحابو ته ویل تاسو به نور نه استعمالوئ او یهودو ته ویل تاسو به نه استعمالوئ هغوی اعتراض وکړو اصل کې دی باندې یو صحابي پوه شو اول په دې یهودو باندې هغه ته پته ولګېده خبر شو چې دا یهود خو خپل منځ کې خاندي او په غلط انداز دا لفظ استعمالوي نو هغه ورله دمکي ورکړه چې آینده دپاره به دا ټکی نه وایې نو یهود ویل په خپله یې وایې او مونږ ته به مې وایه خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش شول نو الله رب العالمین ایتونه نازل کړه مؤمنان یې بند کړه تاسو یې مه وایئ او یهود به هم نه وایي دې نه معلومه شوه چې یو کلمه کې کله دوه معنی وي او دا د شریعت نه ثابته نه وي د هغې استعمال صحیح معنی هم پکې وي او غلطې معنی وهم هم پکې نو دا مه استعمالوه راعینا کې صحیح معنی څه وه صحابو په دې معنی استعمالول د الله نبي ته ویل راعینا د رعایت نه به اخیستی د الله نبي زموږ لږ رعایت وکړه لږ لحاظ م وکړه یو درخواست کو یو سوال یو تپوس کو راعینا معنی دا و لږه توجه راکوئ لږه ته چې چاته وایې چې جي لږ خیال مو ساتئ لږ ټیم راکوئ لږه توجه غواړو لږ رعایت زموږ وکوئ لږ خیال مو ساتئ صحابو په دې معنی استعمالو یهودو چې استعمالوو دی د رعونت نه اخسته راعینا معنا دا ده رعونت قمقلتوب ته وایي نعوذ بالله د نبي صلی الله علیه وسلم ګستاخي کوله ای په مونږ کې قمقله نعوذ بالله ای په دې معنا استعمالوو دې کې دا معنا هم پرته وه غلطه معنا هم پکې وه یعنې وهم پکې د غلطې معنی وه مسلمانان خو اوله کې نه پوهېدي چې دا یهود څنګه دا لفظ استعمالوي ګینې په زموږ په شان ښه معنا باندې به استعمالوي دغه رنګه کله کله به هغې لی اللسان کولو وروستو به قرآن کې تاسو ته راشي لی اللسان دې ته وایي ژبه به پکې واړوله داسې به ویل راعینا پسې ویل راعینا یا به پکې پیدا کړه راعي شپونکي ته وایي مطلب به دا و شپونکیتوب خو څه بد کار نه دی ټولو پیغمبرانو ګډې او بیزې سره ولې دي خو مقصد به په دې کې هم توهینو نعوذ بالله د یهودو مطلب به دا و ته خو یو شپونکی ته لا چا پیغمبر کړی نعوذ بالله نو داسې به ویل راعینا نو په دې کلمه باندې پابندي ولګېده اوس هم چې ګوره کم خلک بعضې الفاظ استعمالوي او د شریعت نه ثابت نه دي ابه نه استعمالوي لکه د نبي صلی الله علیه وسلم په باره کې حضور ټکی استعمالول حضور د عربی لفظ دی او عربي زموږ نه صحابو له ښه ورتله او زموږ نه هغوی په ادب هم ښه پوهېدل خو هغوی نبي علیه السلام ته حضور نه دی ویلی دا لفظ به نه استعمالوي حالانکه کتابونو کې مولیان هغوی بار بار استعمال کړی دی په تقریرونو کې هم وایي حضرت وایي حضرت فلان چې ته ورته یې مې وایه پرېږده مړه وایي تاسو خو بې ادبه یې مونږ خو یې د ادب د وجې نه وایو ته ولې د ابوبکر صدیق نه ډېر ادبناک یې څه ته د عمر فاروق رضی الله عنه د عثمان او د دې ټولو صحابو نه ډېر ادبناک یې څه
هغوی نه دی استعمال کړی ستانه ورله عربي ښه ورتله او ستانه په ادب ډېر پوهېدل چې نه دی استعمال کړی هغوی به رسول الله ویلو د دې نه اوچت ادب شته نه او د دې نه اوچت کمالي نوم نشته دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایا او حضرت او حضور دی کې معنا د حاضرېدو ده او نبی صلی الله علیه وسلم یو نبی حاضر ناظر نه دی د قرآن خلاف د عقیده د حاضر ناظر عقیده د قرآن خلاف د الله نه غیر د بل چا دپاره دا استعمالول الله رب العالمین بار بار به تاسو ته راشي واقعات به الله ذکر کوي او خپل نبی ته به الله څه وایي ای نبی ته په دې ځای کې نه وې دا قصه تا نه لیدلې ده او نه تې خبر وې بلکې موږ درته په وحي بیانه کړه سورې عمران کې به راشي د مریم علیه السلام واقعه چې هغه زکریا علیه السلام یې کفالت کو هلته به ورته الله فرمایي ای نبی ته د دوی په خوا کې نه وې اذ یلقون اقلامهم چې دوی قلمونه غورځول په هغه نهر کې او قراندازي کوله چې کم یو به د مریم کفالت کوي کله چې ورته د موسی علیه السلام قصه ذکر کی سورې قصص کې بیا ورته هلته بیا وایي خپل زموږ نبي ته ای نبی ګوره ته هلته نه وې وما كنت بجانب الغربیې ته په هغه جانب غربي کې نه وې چې موږ موسی علیه السلام ته کار د نبوت سپارلو بلکې دا مې راته په وحي باندې وښودله دا خبره یعنې ته حاضر ناظر نه یې د یوسف علیه السلام قصه چې ذکر کی هلته ورته بیا وایي سورې یوسف کې ای زما نبي ګوره ته د یوسف علیه السلام د ورونو په خوا کې نه وې اذ اجمعوا امرا چې کله هغوی خپل کار په خولو د یوسف علیه السلام په مقابل کې سازش جوړو تاسو حاضر ناظر نه وئ ما درته په وحي وښودله ما درته قرآن نازل کړو نو ته خبر شولئ کنی تاسو ته پته نه وه نو نبی حاضر ناظر نه دا یو باطل عقیده ده پرون جمعې خطبه کې هم درته ما ویلي په ډېرو خلکو د قرآن خلاف عقیدې جوړې کړي دي او دا قرآن به موږ دې دپاره وایو تش تلاوت د دې نه دی پکار او په هغې اکتفا نه ده پکار تلاوت سره سره ترجمه ځکه ضروري ده چې موږ تاسو د دې قرآن نه صحیح عقیده یاده کړو زموږ الفاظ هم سم شي او زموږ عقیده هم سمه شي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والاو لا تقولوا راعنا موایې تاسو کلمه د راعنا نن نه بعد به راعنا کلمه نه استعمالوئ د دې په ځای به څه وایې وقولوا انظرنا او وایې تاسو موږ ته نظر وکړه ای زموږ نبي راعنا په ځای انظرنا وایې واسمعوا او بے غوږ کېدئ د الله نبي ته انظرنا معنی د الله نبي او دا به ورته مخامخ وایي چې کله نبي صلی الله علیه وسلم ژوند دی اوس خو زموږ د حالاتو نه خبر انبیا درود هم چې موږ وایو نو ملایک وررسئ ملایک مقرر دي په هغې باندې وللکافرین او د پاره د کافرانو عذاب علیم عذاب دی دردناک واسمعو کې دې ته اشاره ده چې کله نبی له ورشئ او یو سوال کوئ انظرنا ورته ووایي چې د الله نبي موږ ته لږ نظر وکئ یو درخواست دی یو سوال دی یو تپوس دی نو بیا به هسې انظرنا نه کوي بلکې واسمعو بیا غوږ کېږده چې نبي درته څه جواب درکوي بیا هغه په ادب واورئ او په هغې بیا عمل وکئ هسې د نبي وخت هم مزه یې کوئ دې ته ویلی کېږي هغه آداب او واسمعو سمع کې معنی د قبولیت ده معنی د نبي خبره چې واورئ نو بیا یې قبوله کوي ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين دلته اوس زجر دی په عناد د یهودیانو باندې یهودیان ډېر ضدي قوم دی الله فرمایي دا کم چې کافر دي د اهل کتابونه ګوره اهل کتاب د کافر ویلي دی قرآن او مشرکان دا نه غواړي چې الله په تاسو خیر نازل کی خیر نه مراد دی کې څه دی دا کلمه د انظرنا چې ګوره هغه بله کلمه الله ختمه کړه که نه او د هغې په ځای کلمه د سره هغه د راعنا په ځای کلمه ده انظرنا دا د خیر کلمې داسې یو د فایدې خبره چې نازلیږي د رب د طرف نه نو دا یهود هم نه خوښوي مشرکان هم نه خوښوي خفه کېږي چې مړه دا مسلمانان ولې داسې الله حفاظت کوي داسې زموږ ورانې پکې نه چلیږي ما یود الذین نه غواړي هغه کسان کفرو چې کافران دي من اهل الکتاب د اهل کتابونه ولا المشرکین او نه د مشرکانو نه اهل کتاب او مشرکان دا نه غواړي ان ينزل علیکم چې نازل دې کړی شي په تاسو باندې من خیر څه د خیر کلمه من ربکم ستاسو د رب د طرف نه هغوی دا نه غواړي چې تاسو باندې خیر نازل شي والله الله چې دی یختص برحمته خاص کوي په خپل رحمت سره من یشاء هغه چا لره چې وی غواړي الله رب العالمین چې د چا دپاره وغواړي خپل رحمت هغه پورې خاص کړي والله الله چې دی ذو الفضل العظیم خاوند دی د فضل لوی معلومه شو دا د الله خاص رحمو چې دغه کلمې نازله کړه د انظرنا ما ننسخ من آیة او ننسها نأت بخیر منها او مثلها دا اوس جواب دی د بل سوال پنځم سوال دیو کوئی اعتراض
چې وره دا نبی کله یو خبره کوي کله بله خبره کوي ځکه د یهودو په دین کې هغوی نسخه نه منله وایي که ته نن یو حکم بیانې نبي علیه السلام ته به ویلې بیا چې بله ورځ راشي بیا هغه حکم منسوخ شو اوس بل حکم راغی دا خو ته په دې خپله خبره کې اوس ګډ وډ غوندې مونږ ته ښکاري ته خو څه پریشانه غوندې په دې خپل دین کې ښکاري چې کله یو حکم بیانې او کله بل نو ته لا څنګه پیغمبر یې نعوذ بالله نو الله رب العالمین جواب کوي دلته چې د احکامو بدلول را بدلول دا د الله د قدرت نښه ده او هغه بادشاه دی د الله خوښه ده او الله رب العالمین نسخه کوي نسخه یو حکم راشي بیا هغه منسوخ کی بیا بل راشي یو آیتی بیا د هغې هغه تلاوت هم کله منسوخ شي کله خو داسې تلاوت کېږي حکم یې منسوخي دا به قرآن کې راځي وبه یې ګوره انشاءالله چې یویشت آیتونه علماو ذکر کړي دي چې دا آیت تلاوت یې کېږي خو احکام یې منسوخ شوي دي او بیا پکې بعض علماو په هغې کې داسې توجیحات کړي چې په هغه یو توجیه سره آیت محکم پاتې کېږي او په بله باندې منسوخ کېږي نو هغه توجیحاتو د وجې نه بعض علما رالګېدلي لکه شاه ولی الله صاحب وغیره یې 15 آیتونه بیا اخره کې پرېښي دي چې هغه منسوخ دي خو تلاوت یې کېږي او بعض آیتونه داسې وو چې حکم یې منسوخ شوی دی او تلاوت یې منسوخ شوی دی بلکې داسې مشته چې تلاوت یې نشته دی هغه منسوخ شوی دی او حکم برقراره پاتې دی لکه د رجم آیت رجم آیت به مخکې قرآن کې لوستلی کېده چې واده والا دی زنا یې وکړه هغه به رجم کېږي په کاڼو به ایشتلی کېږي هغه آیت قرآن کې مخکې لوستلی کېده خو تلاوت یې منسوخ شو او حکم برقراره پاتې دی ځکه نبي صلی الله علیه وسلم نافظ کړی دی صحابو په زناکارو نافظ کړی دی نو دا نسخه په هر دین کې وي خو یهودو دا نه منله دې کې اصل کې غرض دا و چې ولې زموږ تورات منسوخ شو هغوی انجیل هم نه منلو که نه او بیا بلا اوس چې کوم دی پکې تورات انجیل منسوخ کېږي اوس به موږ لا قرآن منو دا مقصد دی دا اعتراضات به یې ځکه کول نو الله رب العالمین جواب ورکوي چې دا خو د الله خوښه ده چې الله کم حکم را لیږي په کم وخت کې هغه وخت کې د انسانانو سره مناسب وي بیا هغه لرې کې بیا بل راولېږي د دې مثال واوره مثال یې داسې دی لکه یو ماهر ډاکټر دی هغه له ته ورشي ستا د بیمارۍ تشخیص وکړي ستا د هغه ټیسټونو د بیمارۍ د تشخیص نه بعد هغه تا ته دوی ولیکي یو 15 قسمه دوی درته ولیکي پرهیز هم ورسره ولیکي چې دا دوی استعمالوه او دا پرهیز ورسره کوه تا ته بیا وایي چې 2 میاشتې بعد بیا راشه بیا به زه معاینه کومه 2 میاشتې بعد چې ته ورشي دوی هم بدله کي درته وایي اوس صرف دا 2 قسمه ته خوره یا دا یو قسم ګولۍ خوره هغه 4 مه خوره اوس او هغه کم پرهیز چې دی کو خیر دی هغه هم که نه کې نو اوس ستا بدن برابر دی ته به څه وایې چې دا ډاکټر اناړي دی که نه ته به هوښیار دی هوښیار دی هغه وخت کې تاله هغه دوی په کار وه هغه 15 قسمه دوی او هغه پریزونه اوس چې ډاکټر ستا حالاتو ته وکته اوس تاله دا یو دوی کافي ده بیا به داسې وخت راشي درته وایي دا یو مه استعمالوه الله رب العالمین هم دې بندګانو ته کتل د دې د احوالو مطابق به احکام هغه شان رالیږل لکه په ابتدا کې شراب حرام نو څکلی کېده نو اوله کې 3 ټپو کې دا حرام شوي سورې بقره کې به تاسو له راشي اول الله رب العالمین دا حکم نازل کړو چې یاره دا شراب او جواري فایدې لږه ده او نقصان یې ډېر دی و اسمهما اکبر من نفعهما ګناه یې ډېره ده د دې نفع نه تاسو خو د جوارۍ صرف د دو ګټلو ته ګورئ دا فایده او د شراب هغه لږ ساعت فایدې ته ګورئ خو نقصان یې ډېر دی ګناه پکې ډېره ده نو لږه کرکه یې پیدا کړه ولا حرام یې نه کړه بیا ورپسې سورې نسا کې خبره لږه راسخته کړه نوره په بل سټپ کې دویم کې ځکه یو سړي ټول عمر شراب څکلي او د پلرونو د نیکونو د وختونو پخو شرابونو باندې عادت یو دم چې هغه منې کوي نو تکلیف ورکوي نو په دویم سټپ کې ورته الله وفرمایي سورې نسا کې یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون اے مومنانو چې کله د مونځ ټیم یې ګوره شراب به نه څکئ او نشې به نه کوئ ځکه بیا په خپلو الفاظو نه پوهېږئ چې دا ته څه وې نشه کیې که نه نو مسلمانان بیا لږ نورم کرکه پیدا شوه هلکه مونځ ټیم دی لکه مونځ ته نیمه ګنټه پاتې دی لږ ټیم پاتې دی نیسکو لږ تی نورم کنټرول شو نو بس سوره مائده کې مکمل ویل چې بس اوس مکمل منې شئ څوک چې دا کارونه کوي جواري او شراب دا چې کوم دی د دشمنۍ سبب دی او د شیطان لاره ده او دا کار حرام او ځان ته وساتئ بس عمل بالکل منې شو داسې طریقه ده الله رب العالمین ډېر په حکمت باندې کار کوي په طریقه باندې په حکمت باندې ډېر څیزونه په ابتدا د اسلام کې جایز وي بیا وروسته منسوخ شوي دي په مونځ کې خبرې اوله کې جایز وي
سورہ بقرہ کې آیت راغی وقوموا لله قانتين ودرېږئ الله ته تابعداري کوونکي خبرې بندې شوې په منځ کې مخکې به جایز وي موږ به روان یو کس به راغی بل نه به تپوس کو د بازار خبره به مو سره کوله ریټونو خبرې به کېدې سویم رکعت دی دا به هم جایز وي صحابه یې مونږ تللي یو ځای ته چې واپس راغو ملګرو سره خبرې کولې خبرې را سره نه کولې په مونځ ولاړو مونږ چې داسې چل دی مونږ ته تپوس کو دوی را سره اړو خبرې نه کوي و چې کله سلام وګرځېد راتېر چې اوس نبي علیه السلام مونږ منې کړي و تاسو نه وایي حکم راغلی دی اوله کې اجازت و اوس هغه خبرې منسوخ شولې اوس به نور مونږ خبرې نه کوو په حالت د مانځه کې داسې دا نکاح د متعې اوله کې جایز وه نکاح المتعه چې روافظ یې اوس هم کوي د صحابو دشمنان او وروسته بیا حرام شو په حدیثو کې چې کوم دی دا حرام وګرځېدله الحمدلله هلته تفصیلات موجود دي وروسته بیا منسوخ شوله داسې ډېر نور مختلف احکام دي نو نسخه په هر دین کې وي خو الله دلته فرمایي موږ چې کوم آیت منسوخ کو یا ای نبي ستاسو نه هیر کو نبي علیه السلام نه هیر شي نو موږ د هغې نه غوره راوړو یا د هغې په مثل راوړو داسې نه کوو چې ګینې موږ د یو آیت حکم یا آیت تلاوت لري کو د هغې په بدل کې درله بیا بل غوره نه راوړو یا د هغې په مثل نه راوړو ځکه دا خو یو خیر دی که نه چې لرې شو نو چې خیر لرې شو بل خیر به راځي او یا به د هغې نه غوره راځي ما ننسخ هغه چې مونږ منسوخ کو من آیت کم آیت او ننسها یا مونږ غیر کو ستانې زما نبي نأتي بخیر منها نو مونږ راوړو غوره د هغې نه او مثلها یا د هغې په مثل بخیر منها من ثواب او مصلحت او منفعت به زیاتی د مخکنی نه ثواب به هم پکې ډېري منفعت به هم ډېري مصلحت به هم سیوایي د مخکې نه دې ته وایي بخیر منها د مخکې نه به غورئ او مثلها یا به د هغې په مثل باندې وي منه هغه عمل به د هغې په مثل یا ثواب کې به د مخکې برابري خو مصلحت سره به ډېر موافقي مصلحت به زیاتي الم تعلم آیت نه پوهېږي ان الله یقینا الله على كل شيء قدیر په هر څیز باندې قدرت لرونکی دی الله رب العالمین په هر څیز قادر دی دا خو یو جواب شو چې الله په هر څیز قادر دی بس په دې قادر دی چې حکم منسوخ کړي ما له څه پکار ده او تا له څه پکار ده چې موږ دې تپوس وکړو موږ له حق نشته دی الم تعلم سره بل جواب هغه دا ده چې ګوره نسخه دا اختیار الهي دی ولې ځکه هغه بادشاه دی او بادشاہ خوخه د چې کوم قانون جوړوي الم تعلم آیت نه پوهېږي ان الله یقینا الله له ملک السماوات خاص د هغې اختیار کې بادشاهي د اسمانونو والارض او د ځمکې وما لکم او نشته ستاسو دپاره من دون الله سوا د الله نه من ولي څوک دوست بچ کوونکی ولا نصیر او نه څوک مددګار د الله د بادشاه قانون به منې ګوره د هغه نه غیر بل ولی او نصیر نشته چې الله نه به دې بچ کي ګوره ام تريدون دې کې زجر د یهودو ته چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم به اعتراضات کول یهودو ته خطاب دی نبی صلی الله علیه وسلم باندې به اعتراضات کول شبهه به کولې سوالات به کول الله فرمایي دا د دې زوړ عادت دی د دې مشرانو به دقسې کار د موسی علیه السلام سره کولو یو خو یو سړی سوال کوي د خپل ځان د پوهه کولو دپاره که نه نه پوهېږي نو سوال وکړي یو داسې چې ښه پوهېږي هسې د ضد دپاره او هسې د یو چا د لاجوابه کولو دپاره یا هسې د هغه تنګولو دپاره دوی به هغه خارښتي سوالونه کول مقصد یې دا نه و چې ګنې څه عمل وکړو ځان سم کړو په دې باندې ورله رد کوي دا تعنتي سوالات دې ته ویلی کېږي ام تريدون آیا تاسو دا غواړئ ان تسألو چې تاسو تپوسونه وکئ په طریقه د اعتراض باندې رسولکم د خپل رسول نه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی کما سئل لکه څنګه چې سوالونه کېدی شو موسی د موسی علیه السلام نه من قبل مخکې د دې نه داسې تپوسونه کوي لکه موسی علیه السلام نه چې کېدی شو لکه مخکې تیر شو الله راته وښایه ښکاره دا سوال دی داسې تپوس دی چې ته ماته الله ښکاره وښایه ته ځان ته وګوره او دې خبرې ته دې وګوره او دې سوال ته دې وګوره موسی علیه السلام الله ښکاره ونه شو لیدلی سورې اعراف کې به راشي چې الله صرف هغه غر ته معمولي خپل نور راښکاره کړ غر دړي وړي شو موسی علیه السلام بېهوشه شو بیا زه او ته څه وکړو دا دنیا فاني ده په دې فاني سترګو کې لا د لیدو طاقت نشته د الله رب العالمین جنت کې او قیامت کې به الله د مؤمنانو بدن کې هغه طاقت اچي الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي چې بیا به د الله رب العالمین دیدار کولی شي ځکه قرآن هم ثابت دی او حدیثونه هم ثابت دی چې ښکلی دیدار وی نو داسې غلط سوالونه به دوی کول کله به یې څه ویلې کله به یې څه ویلې الله فرمایي دا د دې زوړ عادت دی ومن یتبدل الکفر بالایمان دې کې اوس د دې سوالاتو ته د کفر سبب ویلی دی یعنی په کار خو دا وه چې سوالات د اعتراض یې نه وی کړی بلکې ایمان یې راوړی وی د نبي رسالت یې منلی وی د دې په ځای رالګېږي اعتراضات کوي
لکه دی وخت کې په کار ده چې سړی حدیث ومني کنه د منلو په ځای په اعتراضات کوي سوالونه پې کوي شبهات کوي هلکه شبهې پرېږده د نبي حدیث منه دا ته څه کې لګې رسالت مقام خو لږ وپېژنه کنه ځکه الله فرمایي ومن یتبدل الکفر هغه څوک چې په بدل کې واخستو کفر بالایمان په بدل د ایمان کې ومن یتبدل الکفر کفر بدل کا یعنی خوښ یې کړو واخسته بالایمان په بدل د ایمان کې فقد ضل یقینا دا انسان گمراه شو واوړېدو سواء السبیل د برابر لارې نه ود کثیر من اهل الكتاب دویم زجر دی اوس چې ګوره دی لګی دی د اهل کتاب غواړي چې تاسو مرتد کی د ایمان نه مواړئ او کافرم کی ولی حسدا من عند انفسهم حسد پکې دی ستاسو په دې دین باندې عمل دوی برداشت کولی نشي یهود هر زمانه کې داسې سازشونه جوړوي داسې پروګرامونه داسې فلمونه داسې پاټونه داسې قسمه منصوبې چې مسلمانان به څنګه د دین نه اړو اوس هم کله په دې نصاب کې ګوتې وایي زموږ ستاسو سکولونو نصابونو کې ګوتې وایي نه دا سبق تیو باسه دا پکې راوله دا تیو باسه دا پکې راوله دا زموږ ستاسو نسل تباه کړي ماشومان جینکۍ ولکان راله تباه و برباد او بد اخلاقه کړي دا شینکۍ دوی همیشه دپاره ود کثیر من اهل الكتاب غواړي ډېر د اهل کتابونه لو یردونکم چې وګرځئ تاسو لره من بعد ایمانکم وروستو د ایمان راوړلو ستاسو نه کفارن کفر کوونکي حسدا من عند انفسهم د وجې د حسد نه چې پیدا شوی د دوی د نفسونو نه د یهودو په نفسونو کې ډېر شر دی دا حسد د دوی د نفسونو نه راوتی دی یو سړی به وایي ولې دا پوهېږي نه وایي نه ښه پوهېږي من بعد ما پس د هغې نه تبین لهم الحق چې ښه ښکاره شوی دوی ته حق ښه په دې پوهې دي چې دا نبي دا رسالت دا قرآن دا حق دی ولې ضد دی پکې که نه حسد دی پکې حسدا نو کله چې دوی دا کارونه کوي نو اوس موږ ته پنځه آداب به مؤمنان په داسې وخت کې اختیاروي دوه دې آیت کې دي یو فعفو دویم وصفحو فعفو نو معافي کوئ دوی ته وصفحو او بې پروا شئ د دوی نه عفو دې ته ویلی کېږي چې دی به ردې بدې وایي د ده د ردو بدو جواب مه ورکوه پرېږدې خپل کار به کوي ځکه هر چا سره سړی نه اړمیږي کله چې هر چا سره به اړمیږي او بحث به کوي او دغه رنګه وصفحو معنی دا د بې پروا شاړو پروا یې مه ساته دی به لګوي خپل به کار به کوي ته خپل کار کوه ته خپل کار جاري ساته حتی تر دې پورې یأتي الله بامره چې راوبولي الله تعالی خپل فیصله الله به خپل حکم راولي حکم د الله رب العالمین یا خو د قتال دی الله رب العالمین به حکم د قتال نازل کړي د یهودیانو سره بس بیا به سره قتال وکړي بس دغه به علاج دی او یا حکم نه مراد دا دی چې الله رب العالمین به خپل فیصله نافظه کړي دوی به هلاک کړي پرېږدي بس الله به هلاک کړي تاسو خپل کار کوئ ان الله یقینا الله على كل شيء قدیر پارسیز باندې قدرت لرونکی دی واقیموا الصلاة واتوا الزکاة نور درې آداب تخپل کار کوا مونږ پابندي کوا زکات ور کوا دریم دا نیک اعمال مخکې ولېږه چې الله درله اجر درکړي نیکۍ کې ځان مصروف کا ځان نه دومره وزګار خیل مه جوړوه چې د هر چا لګې هغې ته توجه ورکوې او د هر چا به مونږ جوابونه کوو بس ته حق وایه ته خپل کار جاري ساته واقیموا الصلاة او پابندي کوئ د مانځه واتو زکات ورکوئ زکات وما تقدمو او هغه چې مخکې لېږئ تاسو لانفسکم د پاره د فائدې د خپلو ځانونو من خیر څه نیک عمل تجدوه من تجدو اجره وبه مومئ تاسو د هغې اجر او ثواب عند الله په نزد د الله تعالی باندې الله به د هغې اجر تاسو له درکړي ان الله یقینا الله بما تعملون بصیر په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی ذات دی وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى بل زجر دے درم یهودو ته هم دی او نصاراو ته هم دی دی دوانو به د ځان دپاره جنت خاص کوو دعوې کوله یهود به ویل موږ جنتیان یو جنت ته به صرف یهودیان ځي نصارا به ویل نه صرف نصارا به جنت ته ځي الله فرمایي دا د دې تشې ارزوګانې دي دلیل ملیل ورسره نشته دی څوک به جنت ته ځي ورپسې ایت کې وایي چې من اسلم وجهه لله وهو محسن دا صفت چې ځان کې پیدا کې بیا به جنت ته ځي چې دا دې نه پیدا کړی صفت دعوه باندې کار نه کیږي وقالوا ای دا یهودیان لن يدخل الجنة چرې به نه داخلېږي جنت ته الا من کان هودا مگر هغه څوک چې وي هغه یهودي او نصارا دا او د پاره د تفصیل دی څه معنا نصاراو جدا خپله دعوه کوله یعنی وقالوا من نصاراوي چې لن يدخل الجنة الا من كان نصارا داسې دی اصل کې عبارت
یهود وای چې نه به داخليږي جنت ته مگر یهودیان او نصارا وای نه به داخليږي جنت ته مگر صرف نصارا به داخليږي ار یو ځان ته جنتیان ویل الله په رد کوي تلک امانیهم دا تش ارزوګانی دي دوی الله تش ارزوګانی په ارزوګانو سب جنت ته نزي د دې مثال دي چې سړی سي خیالي سونه زغلي زمونږه بعضی خلک ماسي بسوي الله دې برناقو بخي څنګه برناقو بخي برناقه ټکی باندې پويږي مطلب د سره حق مشتنه د بخنی او الله دې ما ناحق وبخني الله دې ناحق فیصلو کې نعوذ بالله دا تسوي برناقه دې الله سي به بخي نه تس اسباب خو اختیار کا کنه بیا د الله نه امید وساته رجا کوا ځکه مؤمن به دوه حالتونو کې وخت لري خوف او امید بد الله نه یریږي دې امیدي چې زره عقیده د توحید دا شرک نمزان بچ کړي بدعات نم بچ کړي د سنت او تابعداري د بعضی عبادت د مات ګډ تا کې دې شي الله په دې معاف خو ته چې په دې ټال ځان کې چې نه مړه زخ په جنت ته زما الله فرمایي دا ارزوګانی امانی چې کوم دې ته لیکيږي چې د نفس خواهشي او پاغي باندې شرعي دلیل نه تش اسد زړه یو خیال لري قل ورته وای ای زما نبی هاتو برهانکم راوړی تاسو دلیل یو مضبوط دلیل خو راوړی کنه په خپل دعوه باندې ان کنتم صادقین کای تاسو رښتونی معنا دروغجن یې بلا دې کې رد دې د امانی او بیان البرهان کې وس برهان داد بلا من بلکې هغه څوک اسلمه چې تابع کړی دی وجهه خپل مخ وجه ګره مراد د مخ نه ټول بدن دی خو دې ته ویل کېږي ذکر د جز مراد ته کل دا مخ په دې ټول بدن کې او اشرف اندام دی او اشرف او عزتمن جز دی نو چې مخ ذکر شي مراد ته ټول بدني خلک وایي کنه مړه دې پلاني مخ وکا یاره دې پلاني دې مخ نه وي خیر دی دې خبر نه تیر شدا پلاني اجي سه موږ سره راغله خلک دې وایي کنه جرګه کې بوزي یو عالم بوزي یو اجي سه بوزي یو معزز شخصیت بوزي خلک مړه د مخ ته وګوره منه د شخصیت ته وګوره دا مطلب الله فرمایي چې خپل مخ تابع کړي خپل ټول بدن دې کی اشاره دا توحید عقیده ته چې عقیده باندې توحید او دویم شرط دا دی او هو محسن نو دی بخیست عمل کوونکی دې کی اشاره د سنت تابعداري او اخلاص چې سنت تابعداري به کوي پای کې به اخلاص د الله رضا نو فله د پاره اجر دی وس فله نو د پاره اجره اجر د عند ربه پنځ د رب د ولا خوف عليهم او نبوي سيره په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبوي غمجن کیږي وقالت اليهود اوس د يهود نصارا خپل منځ کې کشمکش یو بل سره نه لګیدا کنه دا سلورم زجر دی د یو بل د حق دین او د آسماني کتابونو به انکار کو يهود بچ کم دی انجیل نه منلو د عیسی علی السلام رسالت به نه منلو بلکې کنزل به ورته کول نعوذ بالله ولد الزنا به ورته ویلو په مریم بیبي باندې به د بدکاری تهمت لګاو نو ظالمان او دا نصارا را لګیدلو د موسی علی السلام د کتاب نه انکار وکړو د آسماني کتاب نه مربزي تیر شو دا تعصب د څه شی دی چې به یو کسر چې حق خبره به مرله نه مانو زمونږ دین کې عدل دی مونږ تورات منو الحمدلله احترام وکړو انجیل یو مسلمان ته په مقدس مکه نشي پیدا کوله چې نعوذ بالله چرته انجیل په واره کې غلطه جمله وایي ویلش نه زبور په واره کې نشي ویل د عیسی علی السلام باره کې د موسی علی السلام باره کې د بل پیغمبر باره کې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د ټولو سرتاج دی دا مسلمانان دي چې الحمدلله ټول دینونه مني مسلمانانو کې عدل دی دوی یو بل نه مني ګور ورته وقالت اليهود ويهوديان ليست النصارى ندين نصارى على شيء فيس دين باندې شيء نه مراد دی دین فيس د دین باندې مړ وي د دې سره غوړي دین نشته دا به وقالت النصارى ونصارى ليست اليهود على شيء ندي يهوديان فيس د دین باندې مراد یې دین دی چې باغ نجات ممکني من دا سي د دې دین نه دی چې په دې باندې دې ته نجات ملوش الله فرمایي ګوره دا خبري کوي وهم يتلون الكتاب او حال داري چې لولي دوی کتاب لرا الكتاب نه مراد الف لام جنسي دي مراد تورات او انجیل له اوس دا مجموعه دوی شایع کړي په معنا په نوم د عهدنامه عتیق باندې الله فرمایي حال داري کتاب هم لولي او د دې باوجود د جاهلانه خبرې کوي سړی کتاب ولای کنه او ځان ته د علم نسبت کوي او جاهلانه خبرې کوي ډېر بد ښکاري یو سړی علم یې کړی په کار دا علمي خبرې وکړي علمی خبرو کا علمی دلیل وای علمی رد کدا خون کوي او شتا سیاسي انګاو بنګاوي یو غر په بلولین دا خون نه کوي کړ الله فرمای ګوره دوی کتاب لولي او داسې جاهلانه خبرې کوي
كذلك قال الذين دغشان وینا بکولا کسانو لا يعلمون چغوین پویدل مثل قولهم پشان د وینا د دوی مثلیت د مخکنو سره ول ذکر ک د قشان خبري به مخکی نور قومونو کول د علی کتابونه غیر چکم تیر شوی دي لا يعلمون چغوین پویدل مثل قولهم په مثل د وینا د دوی مثلیت هغه دې کې دی چې دعوه یو سره کوي او بی دلیل کوي او بی دلیل رد کوي مراد د دین هغه مشرکین دي غیر کتابیان چې آسماني کتاب ور سره نه پویدل هغه هم د قشان ته غړي وړي ویل ایوه هم دا ویل یو ته ته ستا دین صحیح نه دی بل ته ستا دین صحیح نه دی دوی ما پیخي شروع کړي دا اختلاف په دنیا کې روان دی یو وی ز په حق ما او ته په باطل بل وی ز په حق ته په باطل دا خبره هم چې ډوبه زی بعض خلکو ډوبه دا ډوبه بزی وی نه دا ډوبه به ورځ روزي هغه ذکر کوي اوس قیامت ورځ فالله الله چې يحكم بينهم فیصله وکړي د دوی په مابین کې یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې فيما پاغس کې کانوا فيه يختلفون چې دوی پای کې اختلاف کولو دنیا کې چې دوی په کوم څه کې اختلاف کړي دي کنه د دې الله رب العالمین قیامت کې به فیصله کوي چې څوک په حق او څوک په ناحق ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اوس د دې پنځم زجر دوی ته چې دا اختلاف دوی دومره حد ته ورسو دومره انتهایی چې خلق به منی کول په د الله په مساجد باندې چې چا به قبضه را وکړو او د چا به حکومت او بیت المقدس به دا وی په قبضه کې وبل ډاله به ورته نه پرې خودله د يهودو نصارا په مابین کې جنگونه شوي په خوا چې کوم ډالې به دا بیت المقدس ونیو کنه مسجد اقصی ابل ډاله به تیويسته او به شوړله نه به پرې خودله الله فرمایي دي ظالمانو ته وګور هغه چانه لوی ظالم بل څوک دی چې د مساجدو د الله نه خلق منی کوي چې په کې د الله ذکر کوي د الله نوم پکې یادای دا د مسجد اصل خرابي ده چې ته یو انسان د الله د بندګۍ نه منی کوي د مسجد نه او دا غرنګ هغه پکې درس کوي د قران توحید پکې بیانای هغه پکې نه پرې دی ولې د سکار وی کوي تاسو ومن اظلم وسوق دې ډیر لوی ظالم ممن دا غچانا منع مساجد الله چې من کوي د الله تعالی د مسجدونو نه خلق د الله د مساجدونو منی کوي د سشینه منه کوي ان یذکر فیها اسمه چې یاد کړي شي پاغي کې نوم د الله تعالی نوم د الله یاد دې نو مراد دې بیان د توحید اسی الله نه د مراد الله هو الله چې کوي الله والا الله ذکر د سره صحابه کړي نه نبی علیہ السلام کړي نه صحابه کړي نه اسلاف کړي تابعین او اتباع التابعین دا غرس صوفیو خپل جوړ کړي دي ذکر مفرد ورشتنه په دین کې بعض خلک الله دا چل نه ذکر مفرد نشته سبحان الله وایا الحمدلله وایا لا اله الا الله وایا الله اکبر وایا هغه کې بازینګړې ماړه واسکټونه مغورځو پټکی چې کوم نه مګړو جمعات کې چلته ورځيږي هغه ځای ته پټکی رسیدلې او په ځان څه چل کې لګي دا ډرامې پکې مکوا غړې غم پکې مو بازینګړې پکې ماړه او په یو आवाज یې موای په زور زور دا صحابو طریقه نه ذکر کو ځان سره کو سړی ځان لره خپل ذکر دی کوي کنه دلته د الله نوم یادې دل دین مراد دی بیان د توحید چې دا مسلمانان راضي او دلته په مسجد کې مونږ کوي او دا رنګ بیان د توحید کوي نو دی پکې نه پری دی منی کوي چې دلته باندې راضي دی جمعه ته باز باندې لا د پاسې لیکلي وې دی مسجد ته د وابیانو داخله منه ده پي دلته دی وینر ان نوځي موږ یو ډیر ان نوځي دي نه ها دا لته ته مبارک شي داستا اجره ده وابیانو لپاره الحمدلله غاټه دنیا ده الله ور خپل غاټ حرم ور کړی دی ماشاءالله مکه کې ولاړ دی او مدینه کې وابیان ولاړ دي ماشاءالله خمزیدار تی مپرې دلته کنه قلارې مپرې اش بیا تلار شم تور پس بیا شاته ولاړ یا بزان لمونځ کې او یا ور پس شاته ودرېږي چې ځان لمونځ کې الله دې د حرم د جمع نه محروم کی د دینه بغټه سزا بل کمي چې الله د حرم د جمع نه محروم کړي بعضی پیران دلته ورته وای هغه وابیان دی پس مونږ مکوي ورته ستانه غټ پلی تړوشته دی نه چې الله حرم تلاړي او د هغه غټ ثواب نه محروم شي واقعي چې غټ مجرم دی لوی مجرم دی دا سزا دی بس ته چې حرم ته ورسېدي والله په امام پس ونه درولې دا سزا دی بس ته تاکي دومره تعصب دی تاکي دومره زده او عناد دی نو بعض خلک دومره متعصبيني الله فرمایي دا د مسجد خرابې دل دي وسعى في خرابها کوشش کوي په خرابوالي د مسجدونو کې
اولئک دا کسان چې دي ما کان لهم نخایږي د دې لپاره ان يدخلوها چې دوی را داخل شي دي جماعتونو ته الا خائفین مگر يرکونکي سمانا مطلب دا د مسلمانانو داسې حالات پیدا کوي چې دا کم کسان مسجدونه داسې خرابوي دوی دومره دباو کوي چې بیا د جماعت ته رانوځي په یره رانوځي دا اختیار ولا ختم کړي دي جماعتونو نه ځکه د مساجدو کې بعضې خلکو داسې قبضه ګروپونه پکې جوړ کړي او دغه رنګه داسې خپل یو چودراهټې پکې جوړ کړی بس خپل کسان به یو جي دا د جومات کمیټي ده او کله به په یو نوم ایښی کله به او به خپله خوښه به ما ته چا ویلې یو علاقې ته موږ لاړو ویل یاره دلته وایي څه کسان دي وایي شنه امیان دي شنه او هغې بس چې کله موږ سره وایي یو عالم وایي راشي خالي حدیث عالم به یې تکړه او وایي بس یو څو خطبې چې وکړي و چې ولې صاحب ته زه ته زموږ خوښ نه شولې او ته چې خبره څه ده نه موږ خو په قرآن او حدیث نه پوهېږو خو ستا بیان خوند رانه کړل وایي یا نه په قرآن پوهېږې نه په حدیث پوهېږې تا له دا اختیار چا درکړی چې ته د علماو په باره کې انتخاب کوه چې ته ځه او موږ بل راولو او چې بیا بل عالم راشي بیا ته دوی انټرویو ویلي هلکه تا له دا اختیار چا درکړی ته انټرویو ویلي تا له قرآن درځي تا له حدیث درځي ته عالم یې چې ته انټرویو ویلي د عالم نه ته پوښتنه ترې کوې بعضې خلک داسې په کار دا چې داسې خلک مسجد ته په یره را داخل شي داسې خلکو له اختیارات ورکول نه دي په کار الله فرمایي داسې حالات جوړ کوي چې داسې خلک په یره راننوځي ښه دا کم خلک چې مسجدونو ماحول خرابوي دوی ته اوس عذاب هم د دنیا هم د آخرت لهم د دې دپاره فی الدنیا په دنیا کې خزي شرمندګي ده داسې خلک الله دنیا کې هم شرموي ذلیلې کړي پریشانۍ کې واقع کړي ولهم او د دې دپاره فی الآخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دی لوی ولله المشرق والمغرب اوس وایي مړه که په مسجد دی بند کړم الله فرمایي مړه مشرق هم د الله دی او مغرب هم د الله دی دی یو جماعت باندې بند کړي ګرځه غټه ځمکه ده بل ځای کې عبادت کوه کنه ولله المشرق او خاص د الله لپاره طرف دی د مشرق والمغرب او د مغرب مطلب دا دی که چا په یو مسجد کې نه پرېښودي او ظالم راوشړلې خیر دی مه خفه کېږه مشرق طرف ته لاړ شه مغرب طرف ته لاړ شه غټه ځمکه ده د الله بل ځای کې بندګي وکړو فاینما تولون کم طرف ته چې تاسو مخ ګرځوئ فثم وجه الله نو الته مخ د الله تعالی معنا وجه الله معنا مجاهد رحمت الله علیه کوي فثم وجه الله الته قبلة الله د الله قبله شته ده د الله قبله خو ځای کې شته په ډاګه کې کروانیم قبلې پته لګي دي طرف ته قبله ده مونځ کوه ستا مونځ پکې کېږي ان الله یقینا الله چې دی واسع علیم فراخ فضل والا دی پوهه دی پار څه باندې